د ملګرو ملتونو غبرګون طالبانو ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل. د ملګرو ملتونو تازه غبرګون په سلامونه مو هرکلی کوم. ملګري ملتونه وایي د نجونو پر مخ د ثانوي ښوونځیو د تړلو پریکړه سخته ناهیلي کوونکې ده. په افغانستان کې د منځنۍ دورې ښوونځیو او لیسو د نجونو پر تګ د طالبانو د بندیز غځېدو په کور دننه او بهر پراخه کچه غندل شوي. د ملګرو ملتونو د طالبانو دا پریکړه په ژوره توګه ناهیلي کوونکې او د افغانستان لپاره ځان اړونکې بللې ده. د بشري حقونو د سار ادارې ښوونځیو ته د ټولو نجونو د پرېښودلو پخې خپلې ژمنې د طالبانو شاته کېدل غندلي او پر بندیز غځولو یې لوی لاس یو ظلم او دننه توجیه وړ عمل بللی. د افغانستان لپاره امریکا استازی ټامس د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزۍ او ګڼو نورو په خپلو ټکو د طالبانو کړنه غندلې ده. طالبانو ویلي چې د تعلیمي کال له پیل سره ټول نجونې او هلکان کولی شي ښوونځي ته ورشي، خو پرون یې اعلان وکړ چې د نجونو د منځنۍ دورې ښوونځي او لیسې ته به د مشرتابه تر بل امره باندې پاتې وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې طالبانو دا پریکړه د نجونو پر مخ د ثانوي ښوونځي د تړلو په اړه کړې ده چې په ژوره توګه ناهیلي کوونکې ده.